ډاکټر صاحب کوم وګورو نو د باچا خان بابا شخصیت ډیر لوی وو خو آیا هغه څونه اصول پسندو؟ باچا خان خو ډېر چې څومره لوی و نو دومره سره د هغه په اصولو باندې یا په قانون باندې د پابندۍ چې کوم دی نو د هغه ژوند د هغې نه عبارت دی او هغه کوشش کړی دی چې قانون کو د هر چای په هر قسمه نو هغه د ماتولو کوشش نه دی کړی او هغه په خپل کتاب کې دا لیکي چې زه په جیل کې وم نو زما عادت ده او بل دا چې چارسده چې کوم دی نو هغه د ګوی لپاره مشهوره ده اوس هم لکه په سندرو کې خلک وایي چې د چارسدې هغه ټپه ده چارسدې د ګوړې نرخه الله دې ګران کا چې لالې مې واده کې نه داسې لالې مې ما راودوینه نو باچا خان چې دی نو چې په کوم ځای کې کوم سیس کېږي کوم سیزونه رواج نه هغه بیا د خلکو د خوراک او د ژوند ایسه جوړېږي نو باچا خان هم چې زما دا عادت چې ما په ډوډۍ پسې ګوړه خوړله او زه چې کله د پیرنګي په جیل کې وم نو ما د کور نه ګوړه راوغوښتله خو د پیرنګي د جیل چې کوم دغه دی د قانون دی کوم مینول دی د په هغې کې د کور خوراک چې کوم دی نو د هغې اجازت نه او زما خو یو وړوکې غونډه کې کمره ګوټې وه هغې خو نه الماری وه نه پکې ګوټونه نه پکې بل څه یو پیره چې دی نو ما سره دا ګوړه ده او انسپکشن راغی او زه کله ګوړه یو ګوټ ته وړم کله بل ته وړم او چې دا زه کوم ځای کې په ما باندې دومره یو عجیبه کیفیت راغی چې یاره دا ما ولې یو پیره باچا خان په ژوند کې قانون مات کړی هغه چې زه هغې قانون دومره د انګلیش ټکي موږ راکړو چې یاره امبیرس کړم ما په هغه ورځ باندې ځان سره دا وعده وکړله دا مې قصد وکړو چې قانون کو د هر چا خو د ما د دشمن ولې نه خو زه به قانون نه ماتوم ځکه د قانون د ماتېدو سره چې کوم دی نو د انسان عزت او غیرت دغه ټول چې کوم دی نو په داو لګي نو باچا خانو د اصول خو دومره راغلي چې هغه بیا د خپل دشمن قانون چې کوم دی د قانون پاسداري کوم وایو هغه د خپل دشمن د پاسدارۍ کوشش هم کړی دی په خپل ژوند کې او په جیل کې دغه کوم دغه د کتاب چې دی نو په وګورو نو پای کې زما ژوند د جدوجهد پای کې هغه دا وایي چې میچن وته وایي یا چې کوم دغه دی دا کول چې دی د جیلیانو ته چې کوم دغه وته وایي مونږ کې د مشکل چې کوم نو پای کې به اوس وپینو کوونه کوي په ورځ کې به چې کوم دی نو په غنم ستانه معنی چې نه غو چنه وی پیولولې نو باچا خان ته چې کوم کار واله شو نه خپل ټیم باندې په دا شانتي د ما د ګوري خبرو کوله دا